السلام علیکم ګرانې مینوالې زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو تاسو چې دی نو اول دا ورکوټي شانتې کلیپ وګورئ هغې نه پس بیا زه تاسو سره خبره کوم تاسو چې دی نو دا ورکوټي شانتې کلیپ هم صحیح کړو یو خواته چې دی نو فاطمه ګل ناسته بل خواته چې دی نو د پښتو فلمونو چې دی نو شاهد خان هغه ورسره ناسته نو فاطمه ګل سټایل تاسو صحیح کړو چیک هم کړو فاطمه ګل چې دی نو څنګه ورسره ډېر زیات خوشحاله ده داسې چې دی نو ورسره ناسته ده داسې خوشحالي کوي چې څنګه چې دی نو خپل خاوندې وي دوستانو د دې ویډیو جوړولو مقصد صرف او صرف دا دی چې ما ویل خپل دوستانو ته زه چې دی نو د فاطمه ګل د حقیقت ښکاره کړم دا وګورئ نو فاطمه ګل ولې ورسره ناسته ده په څه وجه باندې ورسره ناسته ده شاهد خان سره دې وجه باندې ناسته ده چېرته کې چې دی نو دلته کې بله د دې ملګرې چې کومه ده نیلم ګل نو هغه ورسره کښېنني یا چې دی نو ما نه مخکې هغه ویډیو داسې اپلوډ نه کړي یا جوړه نه کړي نو دې دپاره چې دی نو فاطمه ګل ورسره ناسته وه ویډیو جوړه کړه او ډېر زیات چې دی نو فخر محسوس کړو ته به وایې چې دی نو ډېر غټ د بهادرۍ کار کړی دی یا چې دی نو ډېر غټ کارنامه یې کړې ده چې داسې ناسته ده داسې ورته خوشحالېږي نو چېرته کې ښه کار یې کړی وي نو بیا هم انسان وایي چې په ښه کار باندې انسان ښه ښکاري نو خوشحالي کول هم پکار ده نو داسې ایله ویله چې دی نو د ډانس ورته چې دی نو افر ورکړی و نو ډانس دپاره دا چې دی نو پېښور ته راغلی و نو په هغې باندې دا دونه خوشحاله ده نو دوستانو دا تاسو صحیح کړه د دې ویډیو نو د دې چې کوم انجام دی هغه هم تاسو ته ښه پته ده اخره کې بیا دا خلک څه کوي دی سره څه وي نو بیا اخره کې هم دا فریاد کوي چې مونږ چې دی نو ډېره غټه غلطي کړې ده مونږ دې فیلډ ته راغلي یو داسې څوک نه و چې مونږ ته لږ شانتې نصیحت کړی وی چې آیا ته دې فیلډ ته مه راځه یا چې دی نو دا فیلډ چې کوم دی نو دا صحیح نه دی اخره کې بیا د دې دا تشې خبرې وي نو اوس هم ورسره موقع ده دې فیلډ نه دی باز راشي نور څه کار روزګار شروع کړي مطلب چې دی نو کار روزګار نه دا دی بوتیک دې شروع کړي یا چې دی نو د میک اپ هغه دې شروع کړي نو داسې چې دی نو بیوټي سیلون دې شروع کړي نو دا کار دې شروع کړي دا ورسه خوند هم کوي نو ایله ویله دې کارونو ته د روزګار دي او بیا د دې انجام هم تاسو ته ښه پته ده ښه معلومه ده بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام هم ما له خپل دوستانو سره شیر کړمه که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوه نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام